قرآن چې ما خو که تاسو د توله هرګن چې قرآن چې غوښونه یې مات کړ مرداګو یې وسې سپینه هیڅ تا په ښځه کې کنه زنه ته زیاړه کوي چلا وایي زیاړې کی کنه څنګه سره زیاړه وکړه کا دوکړي ها تو زیاړه وکړه کا دوکړي هغه زیاړې وکړي چې ما لمه ناسکه کړه مور چې بچې راوړي که نه دا غوښونه یې زیاړه وکړي نه مې یې کړي ورکړي زیاړه وکړه کا وکړي زیاړه وکړه کا نه کړي نه ډګر سار ډګر سار د دمره شای یا پاکه دمره دی خو خبره وره یو څه تو قرآن چې زه په دا طرف ګیر کړم چې ګوره ښځه زیتونه راوړه ودغه ښځې کوس شرمېږي نه وه یو پښتو کې نشته ما دمره ګرنده په ناک دومره این چه که ځون کې واخا کنه بس تا خو چې نشته نو خو ویل چې شته خو ځون کې واخا کنه چې تو ویل الله چې ته ته ودای ما وچه 15 ورځې پاس نه تیریږي 15 ورځې او ته چې یې کنه ادم مخامخ راشه درې کسه ودرېږو وزې تا سره کبډي او کوشتي کم چې په ښځو مخین منډل کنه پروانو شرابي زه مې تا ته ویل چې په طرف دې ګیر کړم هغه سړی روغ ما نه یو سړي وګنجه ښځې بس چې له ما به د ویښته کټ کړي دا وړه تاسو مړ څه ولورګي تا یې مونږ بېزتي وکړله د ګلاس ماله راوچلو تو زیاړه ولا پیلا وکړه کنه دا مو والو قرآن چې قرآن درته وکړم قرآن ما کاوه چې ما اول خیرې نه څوک مشا کړی دي تو کړی تو خدا چې دا کار دې کړی چاته تا ته یم ما ته یې تا کا خیله چلولې ټول چلا دې مې ها سبا څنګه چل شوی